السلام عليكم ورحمة الله Dr. Sebano يوزل بيدر تحر كليوي. Most welcome to the 100 most common cases of OPD. So from the last previous lecture, as we had discussed the typhoid, so today our topic is about malaria, which is also one of the most common infectious disease in our surroundings, in our environment. څرنګه چې مونږ د OPD سل ورځې کورس شروع کړی د هغې څخه زمونږ دویم لیکچر ملیریا ده. په معمول سره مونږ د هر لیکچر یا د هر یو مرض سره خوا کې مونږ کلینیکل سینیریو ورکو چې هغه کلینیکل سینیریو مونږ سره د ملیریا دپاره په لاندې ډول د مریض به مونږ سره کلینیک یا OPD د څنګه حاضرېږي. د هغې دپاره د سینیریو مونږ داسې ده چې a 32-year-old male presents with high fever, chills and sweating for 4 days. He reports headache, fatigue, nausea after returning from a malaria endemic area. On exam, he is looking febrile, tachycardic, pale, with a mild splenomegaly. ډاکټر صاحبانو تاسو ته وایي یو مریض دی مونږ سره هغه د لاندې علایمو سره مونږ د چېرته راغی کلینیک ته راغی. هغه وایي چې 32 کلن ځوان دی. صحیح 32 کلن ځوان دی هغه مونږ سره presents with high fever. تیزه تبه ده پې همدارنګه هغه باندې چې د چلز دی چلز یخني پې راځي and sweating او خوله هم پې راځي. صحیح ده. he reports headache سردرد هم پکې ډېر ضرور دی. صحیح په دې مریض باندې د خولې ترڅنګ د یخنۍ ترڅنګ او همدارنګه د تبې ترڅنګ په دې مریض باندې چې راځي سردرد دی ورسره fatigue د ستړیوالي احساس کوي and nausea زړه یې بدیږي after returning from malaria endemic area. ډاکټر صاحبانو هر کله چې تا ته ملیریا انډیمیک ایریا راغلی یا ملیریا نه ده منشن کړی خو صرف انډیمیک ایریا درته ذکر کړي ته فکر کوه چې دا هغه انډیمیک چې ولیکي دا هغه ځای دی هغه ایریا ده هغه کنټري ده چې دلته دغه مرض کامن دی. په ډېرو ځایونو کې ولسوالیو کې پروینسز کې صوبو کې په دغه کې موږ سره موجود. ان ایگزام کله چې د دې کلینیکل ایگزامینیشن وشو د پیشنټ از فیبرایل دا چې دی ګرم دی ټیکیکارډیک د زړه ضربان هارټ بیټ یې زیات دی پیل خړ غوندې دی ویت ا مایلډ سپلینومیګلي د دې مونږ سره سپلین هم لږ پړسېدلی ده سویلنګ یې کړی دا چې ولې پړسېږي په دې باندې خبرې کوو. صحیح دا پړسېدل یوه وجه دا ده چې دلته مونږ سره په ملیریا کې هیمولیسس کېږي. هیمولیسس آکرز ان ملیریا ملیریا کې مونږ سره هیمولیسس وشي دا کوم بلډ چې دی دا مات شي. صحیح ده. نو د دې د هیمولیسس د وجې بیا دغه چې دی د سپلین فنکشن دا دی چې هغه مونږ سره څه کوي سیکوسټریشن کوي دا بلډ مونږ سره خوري. نو د دې وجې مونږ سره هغه هایپر فنکشنینګ وشي او سپلین مونږ سره چېرته لاړ شي سپلینومیګلي ورته وشي غټوالی رامنځته شي. ملیریا د چې شي د لارې انتقالېږي هغه مونږ سره یو غوماشی دی ماشی هغې ته مونږ وایو انوفیلس ماسکیټو. نو ترانسمیشن چې دی ترو انوفیلس ماسکیټو غوماشي په ترو باندې دی زیاتره ډاکټر صاحبانو دا غوماشی چې دی میډ نایټ صحیح ده یا لیټ نایټ چې دی زیاتره کتابونه لیکي چې د شپې 2 نه تر 4 بجو پورې دا ماشي چې شوي ډېر اکټیو انسان ته ټک ورکوي او انسان ته د ملیریا سبب کېږي. هاسټ څوک دی کوربه هیومنز دی مونږ او تاسو په انسانانو کې دغه انوفیلس ماسکیټو چې دی مونږ سره خپل څه کوي فردر ساین او سیمپټم په انسان باندې را پیدا کوي. ډاکټر صاحبانو دلته وایي پارشل ریزسټنس اګینسټ د ملیریا هغه کم حالت دی یا کم انټیجنز دی یا کم خلک دی چې هغه د دې ملیریا په مقابل کې ریزسټنس کوي د ملیریا په اسانه پې اثر نشي کولی. نو هغه موږ سره پارشل ریزسټنس اګینسټ ملیریا چې د یو خو دا دی تا ته وایي چې کیریرز اف سیکل سیل میوټیشن هغه کسان چې هغې څه شي هغه کیریرز وي سیکل سیل میوټیشن سیکل سیل ډیزیز ولري. صحیح ده. سیکل سیل ډیزیز دا کوم هیموګلوبین چینج چې دی هغې کې موږ سره ابنارمیلیټي موجود دی نو په هغې خلکو کې موږ سره څه کېږي هغې کې موږ سره د ملیریا ضد ریزسټنس زیات وي. بل همدارنګه individuals with either certain دوفي antigens or undofy antigens are resistant to the plasmodium vivax and knowlesi. ډاکټر صاحبانو دغه ډوفي انټیجن چې دی ډوفي انټیجن دا یو آر بي سي سرفیس ریسپټر دی. صحیح ده. کوم چې ریډ بلډ سیلز مونږ سره دي د هغې ریډ بلډ سیلز د پاسه یا په سرفیس باندې مونږ سره یو انټیجن دی هغې ته مونږ ډوفي انټیجن وایو. ډاکټر صاحبانو دا ډوفي انټیجن چې دی د دې ډوفي انټیجن په ترو باندې چې دی پلازموډیم وایواکس او پلازموډیم نولیسی دا روس سره روان دي دا 15 ډوله مونږ سره پلازموډیم 15 سپیشیز دي دغه د 15 سپیشیز نه چې دی یو پلازموډیم وایواکس او بل چې دی نولیسی دا دواړه سپیشیز چې دی د دې ریسپټر د لارې کوم چې مونږ سره دا انټیجن ډوفي انټیجن دی د دې لارې څه کېږي زمونږ ستاسو بدن ته انتقالېږي. نو ځکه د پلازموډیم وایواکس دپاره دا انټیجن ضرور دی چې په ریډ بلډ سیلز کې مونږ سره څه وي موجود اوسي. صحیح.
بیا دې نه وروسته مونږ چیک کوو کله چې دا نو ځکه دا خلک کوم چې دا انټیجن ډوفي انټیجن نیگیټیو دی په ریسپټر باندې کوم آر بي سي ریسپټر باندې دا ډوفي انټیجن نه لري نو دا خلک چې د پلازموډیم وایواکس څه شي دي ریزिस्टنس معنا دا چې پلازموډیم وایواکس کله چې زمونږ او ستاسو باډي ته بدن ته بلډ ته سرکولیشن ته انټر کیږي نو د دې د انتقال لپاره موږ سره څه شتون ضرور دی موږ سره د ډوفي انټیجن شتون موږ سره ډیر ضرور دی صحیح همدارنګه other hemoglobinopathies هغه ډیزیز چې په هغه کې د هیموګلوبین ابنورمالټي موجود دی هیموګلوبین چینج دی موږ سره الفا چینج دی موږ سره بل بیټا چینج دی فار ایگزامپل تلیسیمیا کې موږ سره الفا او بیټا دواړه دي او بل چې د موږ سره ایچ بي سي صحیح ده دا هغه هیموګلوبینوپاتیز دي په کوم کې چې موږ سره هیموګلوبین ابنورمالټیز رامنځته کیږي تا ته به وایي همدارنګه درسه there are 5 species of plasmodium د پلازموډیم چې د 15 سپیشیز دي موږ سره پلازموډیم وایواکس پلازموډیم ملیریا دا وایواکس شو دا موږ سره پلازموډیم ملیریا شو دا موږ سره چې د پلازموډیم فلسیپام شو او دا چې د موږ سره پلازموډیم نولیسی شو صحیح ده دا 15 سپیشیز دي ډارسبانو په ملیریا کې چې کوم موږ سره ملیریا د یا فیور چې په کوم سپایکس باندې راځي په اندازه باندې مثال یو سات شته بل سات نشته یو ورځ شته بل ورځ نشته یو ورځي بیا ته څلور ساعته پیدا کیږي دغه سپایکس چې د دې د لحاظه مونږ د پلازموډیم وایواکس وویل ملیریا فالسیپام او نولیسی دغه 15 سپیشیز چې دي دا مونږ په څو ملیریا باندې ویشل چې یو ته ټرشین ملیریا وي بل ته کوارټن وي بل ته ملیګننت ټرشین ملیریا وي او بل ته مونږ ملیګننت ټرشین ملیریا وي ته موست سیویر فارم دوه دانې دي په دې کې مو سره نو ډاکټر صاحب اولنې چې د پلازموډیم وایواکس یا اوویل دا مونږ سره ډیزیز کم ملیریا مونږ سره کس کی ټرشین ملیریا کم یو ده چې د دې فیور سپایکس هر اته څلوېښت ساعته په انسان باندې چې راځي اته څلوېښت ساعته وروسته په انسان باندې فیور سپایکس صحیح ده زموږ او ستاسو بدن باندې ټمپریچر راځي حرارت درجه جګیږي په پلازموډیم ملیریا کې چې د مونږ سره کوارټن ملیریا دي ته هم کوارټن ملیریا ورته ځکه وایي چې ایوری 72 hours هر 22 ساعته بعد چې د څه کیږي په دې مریض باندې ملاریا یا فیور سپایکس په اٹیک بیا موږ سره پلازموډیم فالسیپارم دی پلازموډیم فالسیپارم چې دی اټ از ا ملیګننت ټرشین ملیریا ډاکټر صاحب دا ملیګننت چې د ډیر ضروري دی مطلب دا دی چې اټ از موست فیټل ډیر وژونکی ده خصوصا کله هغه وخت کله چې ملاریا زموږ ستاسو مغزو ته لاړ سید هغه ته موږ سیریبرل ملیریا چې د زیاتره دا کم چې د پلازموډیم فالسیپام دا سپیشیز دی دا موږ سره انتقالیږي سید مغزو ته ځي نو ځکه ورته ملیګننت ټرشین ملیریا موږ وایو سید this is the most severe form ډاکټر صاحبانو په دې کې چې فیور سپایکس دا ایریګولر دی ایریګولر څه معنی دا زیاتره موږ تاسو چې ګورو یو ساعت په ملاریا بل ساعت نه 2 ساعت بعدي 2 ساعت بعدي 15 ساعت بعدي 15 ساعت بعدي نو دې ته موږ چې ایریګولر فیور سپایکس د موږ سره پلازموډیم نولیسی دا پلازموډیم نولیسی سپیشیز چې د ډیر لیس کامن دي ښه نو په دې کې موږ سره ملیګننت ټرشین ملیریا کاس کیږي او دا هم موست سیویر فارم دی خو د دې فیور سپایکس چې د موږ سره ایوری 24 اور هر څلور ساعت بعد د دې فیور سپایکس موږ سره رامنځته کیږي سم ده ډاکټر صاحبانو ښه بیا چې د موږ سره کلاسیک ډیزیز ان فیور پیټرنز اف ډیفرنٹ پلازموډیم سپیشیز هغه کوم یو کلاسیک ډیزیز دی موږ سره یا ان فیور پیټرنز اف ډیفرنٹ پلازموډیم سپیشیز دي چې هغه موږ سره ډیزیز کاس کوي یا دغه سیمپټمز څنګه دي هغه فیور پیټرن څنګه دی هغه د لاندې ډول دي اول کورس کې چې د موږ سره انفیکشن اسیمپټوماتیک پیرستیمیا دا زیاتره موږ سره انکمپلیکیټډ کیسز کې راځي دا what are the general symptoms ډاکټر صاحبانو جنرالي موږ مخکې په کلینیکل کیس او سینریو کې ویلي چې جنرال کامن سیمپټمز بس موږ تاسو په بدن کم یو راځي دلته درته وي په جنرال سیمپټمز کې موږ ویو these acute general symptoms دا ته وي an acute attack of malaria typically begins with a prodrome of headache ډاکټر صاحب prodrome of headache څه دی prodrome of headache in fatigue followed by fever دا ته څه وایي کله چې تبه پتا راځي د دې تبې نه لږ مخکې دا ته پروډروم کېږي پروډروم معنا دا ده چې انسان ته داسې حس کېږي سینس صحیح ده دا سینس ورته کېږي چې ما سر درد روان ډاکټر صاحب سینس څنګه کېږي په مایګرین کې موږ ستاسو فکري په مایګرین کې موږ سره آره موجود دی آره داسې ده چې یا په تا باندې مثال لایټ بد لګېږي یا در باندې آواز بد ولګېږي د هغه د دې فرق دا دی خو دلته په ملیریا کې اول زیاتره تا باندې چې د زیاتره ټیپیکل کیسز ښه اټیپیکل کیسز کې کله هیډیک نشي راتلی مشکل نشته خو ټیپیکل موستلی اول په انسان باندې سر درد رامنځته شي هغه چې د ستړی شي فټیګنس ورته وشي هغې نه وروسته پې تبه نور شروع شي سمه ده نو تا ته څه وایي ا کلاسیک malarial paroxysms
کله چې تا باندې کلاسیکلی ملیریا اټیک وکړ نو موږ په مریض کې کم سیمټمز ګورو تر ټولو ضرور انکلودز چیلز انسان باندې به چې د لړزه راځي یخني به کیما باندې کمپله وی راواچوي های فیور سخته تبه به وي تیزه تبه به پې موجوده and then sweats ته په کوس کې موږ ډایفورسس لیکلی خوله به پې ډېره راماته شي صحیح ده خوله ډاکټر صاحبانو همدغه فیور چې دی دا موږ په ټایفاید کې هم ویلی بله ورځ های ګریډ فیور و هلته هم چلز و خو سویټینګ خوله پې ډېره کمه راتله نو تاسو به غلطیږئ نه کله چې سردرد یا د تبې نه مخکې سردرد راغی په انسان باندې صحیح ده او ورسره خوا کې چې د ستړیا احساس یې وکړه لړزه پې راغله یخني ډېره وشوه او بیا ورسره خوله پې ډېره راغله نو زیاتره دا موږ سره د ملیریا سیمټمز سمه ده بیا وایي patients may appear to be remotely well between the febrile episodes دا د څه وایي وایي دا مریض چې کوم یو دی د دې اپیسود سرمنځ دا ښه صحیح ښکاري صحیح ده معنا دا چې ویل بینګ د ده صحت جوړي صحیح ده صرف دغه کم اټیکس چې کوم وخت کې پې راځي په دې وخت کې چې د مریض ګډوډي دا اټیکس پې راشي دې نه وروسته بیا مونږ وایو what are the types of high fever کوم ټایپ اف های فیور چې د مونږ سره په ملیریا کې راتللی شي بل د دغه های فیور په ترو باندې ډاکټر صاحبانو تاسو د ټایفاید نه هم جدا کولی شئ لکه څنګه ټایفاید کې چې دی طبعا د فیور سپایکس چې دی مثال یا 15 ساعته بعد 3 ساعته بعد 2 ساعته بعد خو ګوره زیاتره وخت د 15 او 20 ساعتونو بعد ټایفاید نشي اوختلی خو په ملیریا کې چې کوم پلازموډیم سپیشیز دي تا ته ما ویلي چې مونږ سره کوم کوارټر ملیریا مخکې مونږ ویلي دلته هم شته تاسو دا کوارټر ملیریا د مثال دپاره وګوره وروسته راځو دا کوارټر ملیریا وګوره تا ته دلته وایي پیریوډیک فیور سپایکس ایوری 22 ساعت ایوری 72 hours هر 22 ساعت وروسته چې د په دې باندې سپایکس راتلی شي خو په ټایفاید کې داسې فیور سپایکس نه موجود نو ته دلته کولی شي چې دا ټایفاید چې کې د خپل ډایګنوسس او تشخیص نه ایکسکلود په ملیریا کې مونږ سره فیور په کوم ډول دی های فیور دی های ګریډ تیزه تبه ده صحیح د مړاوي ته نه تا ته وایي فیور سپایکس occurring at regular intervals are no longer commonly observed صحیح ده کله چې ملیریا راغله نو تا باندې فیور سپایکس د ریګولر بیسس باندې نه راځي نو د دې د جملې څخه یو کوټیډین ملیریا ده کوټیډین ملیریا مخکې مونږ ویل چې د فیور سپایکس هر 4 ساعته بعد راځي تا نه چا پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب نو سره تکرار کوي تاسو وایي 4 ساعته بعد انسان باندې فیور سپایکس راځي کم فیور دی کوټیډین فیور ایکسلنٹ صحیح ده 22 ساعته بعد راځي کم فیور دی کوارټن فیور ایکسلنٹ 48 ساعته بعد په ماته باندې فیور راځي کم فیور دی ټرشین ملیریا ایکسلنٹ صحیح ده نو دې ته موږ ټرشین ملیریا فیور سپایکس مونږ وایو صحیح ده نو ټرشین ملیریا کې چې د موږ سره پیریوډیک اپیسود چې دی هر 48 ساعته بعد په موږ تاسو باندې راځي د دې نه وروسته بیا نو موږ سره ډاکټر صاحبانو بل malignant tertian malaria ده it is associated with falciparum malaria دا مخکې موږ دا خبرې وکړې صحیح ده په دې باندې انشاءالله تاسو ټول پوهیږئ بل موږ سره organ specific symptoms دی ډاکټر صاحب organ specific symptoms معنا دا ده چې ملیریا چې د موږ سره it affects multiple systems of our body زموږ د بدن multiple system دا افیکټ کوي for example like a blood کې موږ سره کوم کوي دا وایو ګیسټروانټسټاینل سیستم زموږ تاسو سټمک کې مثال انټسټاین کې کوم مشکلات پیدا کوي مسکولوسکیلټل سیستم کې کوم مشکلات پیدا کوي لیور کې کوم مشکلات پیدا کوي او سینس کې کوم مشکلات پیدا کوي تر ټولو ضرور موږ سره اول بلډ دی چې په بلډ کې موږ سره یاد ولري ریممبر ملیریا چې د موږ سره it causes thrombocytopenia کم پلیټلیټس کاونټ چې دی هغه موږ سره چې کوي ډیکریز کوي نو کله چې ډاکټر صاحب تاسو سره پلیټلیټ کاونټ ډیکریز شو د پلیټلیټ کاونټس د ډیکریز کېدو سره به تاسو سره چې وشي بلیډینګ ریسک به انکریز شي صحیح نه بلیډینګ ریسک به انکریز نو مطلب دا دی چې په بلډ کې په یاد ولرئ ډاکټر صاحبانو ملیریا پیشنټ تا سره په انویسټیګیشن کې د هغه پلیټلیټ کاونټس کم راتللی شي نو تر ټولو ضرور په بلډ کې ترومبوسایټوپینیا موږ سره کاس کوي بل هیمولیټیک انیمیا موږ سره کاس کوي صحیح ده هیمولیسس زموږ ستاسو کوم بلډ چې دی صحیح ده بلډ نو د هغې په ترو باندې د هغه د ملیریا چې د موږ سره د دې هیمولیسس صحیح ده سیکوسټریشن یې کاس کوي دا بلډ چې دی مات کړي موږ سره همدارنګه بیا د هغې نه وروسته موږ سره هپټوګلوبین بیلروبین او دا موږ سره چې شي باډي ته دغه شي نو په دې خاطر بیا جانډس انسان باندې زیړی هم رامنځته کېږي کله چې موږ سره هیمولیټیک انیمیا وشو نو جنرالي د هیمولیټیک انیمیا ساین او سیمټمز دا دي چې هغې کې موږ سره ویکنس رامنځته شي انسان کمزوري شي ځکه وینه زموږ کمه شو که نه صحیح ده انسان باندې چې دی مثال شارټنس اف بریث راشي سابندي پې راماته شي انسان باندې چې د پیننس رنګ لږ په بله واړو وینه کمبود شي ډیزینس معنا داسې ګنګس غوندې
بل ضرور دا دی چې انسان باندې چې د ټایرډنس رامنځته شي، صحیح ده، ټایرډنس ستړیوالي احساس ډېر کوي، 2-3 قدمه چې والي ډېر ستړی کېږي. په ګیسټرو انټسټاینل سیستم کې کوم چې موږ سره جی آی ټي دی، په جی آی ټي کې طبعا موږ سره نازیا رامنځته کوي، وومیټنګ رامنځته کوي، ډایریا هم رامنځته کوي، ابډومینل پین هم په دې کې موږ سره یوسي ده، انورکزیا. انورکزیا مینز لاس اف اپیټایټ، صحیح. په مسکولوسکیلټل کې موږ سره طبعا میالجیا زموږ کوم مسل پین چې دی دا کوي، ارترالجیا کاس کوي، بیک پین موږ سره کاس کوي، بعضې وخت ورسره ملا درد کوي، صحیح ده. بعضې وخت یا زیاتره وخت ګوره د ملا درد د ملیریا سره وي، صحیح. بل موږ سره لیور، په لیور کې چې دی موږ سره مایلډ هیپاټومیګلي موږ سره کاس کوي، صحیح ده. مایلډ هیپاټومیګلي موږ سره کاس کوي. هیپاټومیګلي ځکه کېږي فار ایگزامپل پلازموډیم وایواکس دی، د دې کوم چې هایپنوزیاډ دي موږ سره هغه څه کوي، هغه په لیور کې موږ سره پاتې کېږي، صحیح ده. په لیور کې پاتې کېږي، نو لیور کې طبعا کوم چې پیتوجن راغی، ابنارمل سټرکچرز راغلل، نو لیور د هغې په مقابل کې څه ښیي، لیور چې دی د هغې په مقابل کې ریسپانس ښیي موږ سره. کله چې لیور د هغې په مقابل کې ریسپانس وښوده، نو دا ریسپانس چې د دې سره لیور زموږ څه کېږي، غټېږي، سویلنګ کېږي موږ سره، صحیح ده. نو په دې خاطر پلازموډیم وایواکس چې دی یا پلازموډیم اوویل چې دی، اټ فارمز هایپنوزایټس، دا موږ سره هایپنوزایټس جوړوي. دا هایپنوزایټس چې دی موږ سره دا ځي په لیور کې پاتې کېږي، صحیح ده. نو د دې د وجې موږ سره هیپاټومیګلي کاس کېدلی شي. سپلینومیګلي مې درته مخکې وویل چې دا څه کېږي موږ سره، دا بلډ سیکوسټریشن د وجې موږ سره هم سپلین غټلی کېږي، سویلنګ یې کېږي. بل چې دی موږ سره ډسکریټ جانډس دی. ډسکریټ جانډس چې دی موږ سره په انسان بدن چې دی یو دم زیړ واوړي، زیړوالی پرې رامنځته شي. په سینس کې موږ سره هیلوسینیشنز موږ سره کاس شي. هیلوسینیشنز معنا دا ده چې فالس سینس اف پرسپشن موږ سره وشي، صحیح ده. ګډوډ شیان موږ ته ښکاري، صحیح. فار ایگزامپل دې کې ویژوال هیلوسینیشن، د ویژوال هیلوسینیشن داسې دی چې سترګو باندې موږ ته ګډوډ شیان ښکاري، صحیح ده. دلته مثال د خبرې زمری به نه وي، بل شی به موږ ته ښکاري. یو شی به چې دی مثال به بل رقم ښکاري، بل شی به په بل رقم موږ ته ښکاري. کنفیوژن، انسان به چې دی کنفیوز وي، صحیح ده، سوچ کې به چې دا مثال څه چل شوی. امپیرډ کانشسنس، کله کله هوش هم خرابېږي ورسره، صحیح. او بل چې دی موږ سره سیزرز، سیزر جټکه په انسان باندې راشي، کوم ده چې موږ څه یو فټس، فټس به په انسان راشي. دا ولې فټس چې دی موږ سره دا ځکه کېږي کله چې ملیریا فیور موږ سره ډېر زیات انکریز شو، نو د فبرایل فټس هم موږ سره کېدلی شي، سپیشلی په ماشومانو کې. نو ډاکټر صاحبانو په یاد ولرئ، اول خو تر ټولو زیات مونږ ویل چې په انسان باندې پروډروم اف هیډیک، راځي را سره تکرار کړه. په ملیریا کې جنرال سیمپټمز چې دی موږ سره په انسان باندې سر درد راشي، سر درد سره خوا کې انسان باندې چې دی تبه راشي، تبې سره خوا کې چې دی انسان ستړی شي، یخني پې راشي، صحیح ده. دا خو چې دی جنرال کامن سیمپټمز دي. بیا اکارډینګ ټو د سیمپټم کوم چې سپیسیفیک سیمپټم دی ارګن ریلیټډ، چې کومې عضوې موږ سره دخول کوي، دخالت کوي موږ سره، نو په دې کې موږ سره بلډ دی. ملیریا چې دی په بلډ کې موږ سره ترومبوسایټوپینیا کاس کوي، پلیټلیټس کاونټ موږ سره ډیکریز کوي، نو ځکه زموږ بلیډینګ ریسک موږ سره زیاتېږي. هیمولیټیک انیمیا کې دا کم ریډ بلډ سیلز چې دی هیمولیسیس کوي، نو د هیمولیټیک انیمیا د وجې موږ سره هیماټوکریټ کاونټ هم زیاتېږي. په ټسټونو کې را روان دي انویسټیګیشن. ګیسټرونټسټاینل کې مونږ ویل چې نازیا زمونږ زړه به بد شي، استفراق به مونږ کوو، خېټې نه هم خرابېدلی شو، او ابډومینل پین مونږ ته هم کاس کېدلی شي. په مسکولوسکیلټل سیسټم کې مونږ ویل چې میالجیاز، میالجیاز چې د کوم مسلز دي دی پین، صحیح ده. ارترالجیا زمونږ ستاسو کوم بندونه چې دي کې درد را پیدا کېدلی شي، مونږ ته د ملا درد هم پیدا کېدلی شي. په لیور په ینه کې چې دی موږ سره مایلډ هیپاټومیګلي، صحیح ده. زمونږ ینه چې دی ینه دا به پړسوب وکړي. سپلینومیګلي، دا سپلین چې دی د دې پړسوب به رامنځته شي، او بل جانډس زړی به په انسان باندې راشي. په سینس کې مونږ هیلوسینیشنز ویلي، کنفیوژن مونږ ویلي، امپیرډ کانشسنس او سیزر جټکې هم پې راتللی شي. These were all about the typical symptoms of malaria. Specific symptoms which are non-specific. Specific او non-specific. په non-specific کې headache, fever او دا ویلي، او په specific کې دا مونږ سره organ related. ها ډاکټر صاحبانو په کلینیکل فیچرز کې چې دی مونږ سره دلته وایي کلاسیفیکیشن کې چې دی مونږ سره uncomplicated malaria چې د uncomplicated malaria it can be caused by all 6 but all 5 plasmodium species. صحیح ده. uncomplicated malaria چې د مونږ سره ټول species کولی شي، 15 واړه، صحیح ده. diagnostically proven malaria اول without features of severe malaria مونږ سره هم کاس کېدلی شي، severe malaria مونږ سره دویم کې هم راتللی شي. description کې مونږ سره potentially fatal manifestation or complication of malaria هم رامنځته کېدلی شي. etiology کې most commonly result of falciform malaria، په یاد ولرئ زیاتره مونږ سره د falciform malaria د وجې کاس کېږي، صحیح ده. په pathophysiology کې مونږ سره infected erythrocytes occludes the capillary which can lead to the severe organ dysfunction.
کله چې موږ سره کمپلیکیشن رامنځته شو دغه ملیریا چې د موږ سره د ایریتروسایټ څنګه کوي د ایریتروسایټس چې د موږ سره انفیکټډ کی کله چې دا انفیکټډ که موږ سره د کیپیلریز اکلوژن موږ سره رامنځته شي نو دا کوم ایریتروسایټ چې د موږ سره دا انفیکټډ شي نو دا موږ سره شو کې اټ اکلوډز کیپیلریز نو کله چې موږ سره په ایریتروسایټس زموږ اساسو کوم بلډ سیلز چې دي په دې کې انفیکشن رامنځته شو نو کیپیلریز به اکلوډ شي دا کیپیلریز د اکلوژن د وجې it leads to the many and multiple organ dysfunction بدن کې چې د مختلف ډیسفنکشن رامنځته کېدل شي criteria for the severe malaria د severe malaria لپاره criteria چې د ډاکټر صاحب په یاد ولرئ دلته لیکلي two or one of the following in a patient with a proven malaria صحیح ده malaria به proven وي خو severe malaria تاسو سره ډایګنوز شو خو لاندې دغه کوم سیمټمز یا کوم criteria چې دا باید موجود وي ترڅو ته severe malaria ټاپ اپ ولګي اول clinical findings کې general prostration چې ته تاسو سره باید شي موجودي ان extreme physical weakness در سره موجودي صحیح ده extreme physical weakness در سره موجود انسان چې ډیر زیات کمزوري شي نو it is a sign of severe malaria بل exhaustion unable to move or function normally انسان چې همیش د ستړیا احساس نشي کولای چې د خپل کوم نورمال فنکشن چې هغه مخته وي په سینس کې در سره لکه څنګه چې مخکې ویلي hallucinations confusion impaired consciousness برامنځته شي په کارډیاک کې انسان شاک لشي صحیح ده شاک کې معنا ده کله چې بدن ته impaired perfusion او اکسیجن سپلای پوره نشي انسان شاک ته شي هایپوټنشن رامنځته کېدل شي فشار ډیر زیات کم شي کیپیلری ریفیل ټایم چې د موسر شي هغه زیات شي بل موسر هارت فیلر هم رامنځته کېدل شي په پلمونری کې موږ سره ریسپیریټری ډیسټریس کاس کېدل شي پلمونری ایډما ARDS منځته راتللی شي رینل کې موږ سره فلنګ پین اولیګویوریا هیموګلوبینیوریا اکیوټ کډنی انجری په ګیسټرونټسټاینل کې موږ سره جانډس کېدل شي هوماتوفیټک کې موږ سره سیګنیفیکنٹ بلیډینګ لکه څنګه چې مخکې موږ ویلي ولې کېږي ځکه هلته موږ سره پلیټلیټ کاونټ ډیکریز شي نو ډاکټر صاحب د کلینیکل دا کم کلینیکل فایندینګز چې منشن شوي دي اوس مې چې هایلایټ کړه دا چې دا چې کې موږ سره کله چې یو یا د دې نه دوه دا سیمټمز موږ سره موجود دي د سیستم وایز صحیح ده کله چې د دې نه هر یو موږ سره موجود نو it is labeled as criteria for the severe anemia نو دا مریض موږ سره severe anemic دی صحیح ده او بخیر دی severe malaria دی موږ سره صحیح د دې نه وروسته موږ راځو لیبارټري فایندینګز ښه ډاکټر صاحب یو انسان چې د هغه ملیریا باندې اخته شو ماشي ټک ورکړه د شپې هغه چې د کم ملیریا چې د موږ سره انافیلیز موسکیټو دا بدن ته داخله شو په موږ تاسو سیمټمز راغله په ځان باندې لګ پویم شو ډاکټر صاحبانو ما تاسو ته بابل لیکچر کې ویل چې هیستوري تاریخچه موږ سره 80% کیس ډایګنوز کوي باقي 100% کیس ډایګنوسس لپاره تاسو سره لیبارټري فایندینګ او ایگزامینیشن ضروري دی صحیح ده نو په لیبارټري فایندینګ کې تاسو سره چې کله تل لابراتواري معاینه ورته وکي صحیح ده CBC ورته وکي مثال یا روستا نور کوم ټیسټونه د غلاندې روان دي ډایګنوسس کرایټیریا لپاره نو هغه ورته وکي په انسان کې کم ډایګنوستیک یا کم لیبارټري فایندینګز راځي د لابراتوار د لارې اول سیویر انیمیا هیموګلوبین کاونټ به ډیکریز شي ولې ځکه هلته هیمولیسس کېږي موږ سره صحیح ده د ونه به هیموګلوبین ډیکریز شي په اډلټس کې او په چلډرن کې به چې دی موږ سره د 15 ګرام نه ډیکریز شي ډاکټر صاحبانو بیا هم په یاد ولرئ دا هغه وخت دی کله چې موږ سره سیویر ملیریا موږ سره موجوده صحیح ده کریټیکل کیس دی آلموست بل موږ سره هایپوګلایسیمیا رامنځته شي صحیح ده هایپوګلایسیمیا لپاره موږ مثال فاسټینګ بلډ شوګر کو اف بي اس موږ ورته کوو یا RBS کو نو موږ سره د بلډ کم شوګر لیول چې دی دا موږ سره it will come to less than 40 ګوره هایپوګلایسیمیک بشه هایپوګلایسیمیا ځان ته ګوره ایمرجنسي ده ډاکټر صاحب هایپوګلایسیمیا ولې کېږي هایپوګلایسیمیا ځکه کېږي یو خو دا د موږ سره کوم چې ملیریا ده دا موږ سره څه کوي دا موږ سره انګلفینګ یا کنزیومینګ د ګلوکوز موږ سره کنزیوم کوي بل دویمه خبره دا ده چې موږ سره دا کم شفټینګ چې دی موږ سره دا کاس کوي د ګلوکوز صحیح ده د بلډ نه والا دغه چې دی موږ سره ټیشو او ایکسترا سیلولر فلویډ ته ټرانسپورټیشن کاس کوي صحیح دا بعضې نیم لیکچر ډاکټر صاحبانو دا به انشاءالله بیا که چېرته ژوند د مونږ پیتالوجي یا میډیسن لیکچر ریکارډ کولی نو په هغې کې به دا فردر ایکسپلینیشن به ډېر کوو چونکې دا OPD کې لږ ټچ ورکوو ورته تر څو کانسیپټ کلیر شي مخته ځو بل ریش اینډ لیمفیډینوپاتی ډاکټر صاحب ډېر زیات ضرور ریش اینډ لیمفیډینوپاتی آر ناٹ typically present in malaria thus suggestive of another cause of fever ډاکټر صاحبانو ډېر ضرور که چېرته یو مریض کې تبه موجوده وه صحیح ده د تبې سره خوا کې په ورځ تاسو ما په OPD کورس کې ویلي چې هغه په خېټه باندې روز سپاټس راوځي د نوم خوا شاته صحیح ده که کله چې تبه او ریش په بدن سپاټ راوتی ګوره په یاد ولره دا ملیریا نه ده صحیح شو اوله خبر دویم کله چې تبه او ورسره لیمف نوډ پړسوب شوی لیمفیډینوپاتی شو یا مثال اګزیلري یا مثال منډیبولر نور کوم بدن کې چې لیمف نوډ دي دا هم موږ سره ملیریا نه ده صحیح ده کله چې موږ سره ریش او تبه موجوده وه صحیح ده
تبه موجوده او ریش مونږ سره موجوده دا مونږ سره څه کېدلی شي ټایفاید کېدلی شي کله چې مونږ سره تبه ریش او لیمفیډینوپاثي موجوده ده مونږ سره ډینګي کېدلی شي خو ملیریا نشي کېدلی بل اسیدوسیس به مونږ سره رامنځته شي صحیح ده اسیدوسیس په لیفټ فایند نه کې معنا دا ده چې بیسیک ډیفیکټس کې مونږ سره ډیفیکټس به څومره وي 8 ملي ایکویولنت پر لیټر به مونږ سره چینجز راغلي او بای کاربونیټ لیول به چې د مونږ سره د نارمل چې د 18 دی الموست نو دلته به 15 مونږ سره ډیکریز هایپرلیکټیمیا سیرم لاکټیټ لیول به چې د مونږ سره زیات شي صحیح ده دا مور دین 5 ملي ایکویولنت بشي اکیوټ کډنی انجری مونږ سره رامنځته کېدلی شي اکیوټ کډنی انجری مونږ څنګه پیژنو چې په دې ملیریا پیشنټ کې مونږ سره اکیوټ کډنی انجری موجوده نو هغې دپاره سیسټم دا دی چې ته به وګورې کریټینین ټیسټ به ورته وکړي کله چې تا کریټینین ټیسټ وکړه نو د هغه د ملي ګرام پر ډي ایل به څومره ډېر شوي کریټینین به چې دی 3 ملي ګرام پر ډي ایل نه زیات شوی وي صحیح ده نو دې ته مونږ شوي د اکیوټ کډنی انجری ده مونږ سره اکیای ده صحیح ده او یوریا لیول چې دی مونږ سره هغه وي د 20 ملي مول نه مونږ سره زیات شي بل مونږ سره هایپر بیلوروبینیمیا ده سیرم بیلوروبین به مونږ سره انکریز شوي صحیح ده 3 ملي ګرام پر ډي ایل نه زیات او های ملیریال پرستیمیا کې چې د مونږ سره دا بلډ چې کوم یو دی بلډ پرستیمیا مونږ سره ورسې مور دین 5% معنا دا ده دا پاراسایت به مونږ سره بلډ ته ډېر انکلوډ شوي او هغه مونږ سره په ټول بلډ کې ګرځي جریان به کسي د سرکولیشن به نو مور دین 5% به موجود دي دا غي نو سره د ډایګنوسس لپاره چې د مونږ سره diagnosis is based on a clinical presentation in laboratory investigation sign or symptoms به وګوري د برش investigation به ډاکټر سیبان دا کوم ډایګنوسس چې مونږ سره موجود دی دا غي د جملې څخه مونږ یو کمپلیټ بلډ کاونټ کوو کوم چې مونږ سره بلډ شوګر هم دلته منشن شوی خو زه تاسو ته وایم چې مونږ او پی ډي کیسز کې او موست کامن کلاسیکلی باید مونږ کم یو وکړو صحیح ده یوریا کریټینین دلته منشن شوی سیرم کریټینین ځان ته منشن شوی ای بی جیز منشن شوی یورین ډي آر منشن شوی دی مونږ سره یا یورین آر ای بل مونږ سره بیسټ انیشیل ټیسټ دی او بل مونږ سره کنفرمیټری ټیسټ دی صحیح ده او د دې نه لاندې ریپډ انټیجن ټیسټ دی مونږ سره نو ډاکټر سیوان دا هغه وخت مونږ کوو کله چې مونږ سره کمپلیکیشن موجود اوس فرضي مثال دغه سیرم کریټینین چې د مونږ هر ملیریا پیشنټ لپاره نه کوو چې مونږ پوه شو چې د لاین د ملیریا دی ورځ سیرم کریټینین ورته وکړو نه دا هغه وخت کې کوو چې کله مونږ سره کمپلیکیشن موجود ته سیویر انیمیا وي نو ځکه مونږ ټول دلته لیست کړي تر ټولو ضرور هغه چې کم ډیر ضرور دی او زمونږ استاد په ټولنه کېږي هغه در اخره کې د دې ډایګنوسس په اخره کې وایم هغه ځان سره حتما یادو ساتي خدام زده کې کاریږي سیټ اپ اول مونږ ورته چې وکړو سی بي سي ورته مونږ کله چې مونږ سی بي سي وکړو صحیح ده سی بي سي کمپلیټ بلډ کاونټ نو انیمیا لیول چې مونږ وګورو د انیمیا لیول به مونږ سره چې انیمیا لیول به مونږ سره ډیکریز شوی صحیح ده انیمیا لیول به مونږ سره مطلب دا دی چې هیموګلوبین لیول به مونږ سره چې ډیکریز بل په دې کې مونږ سره پوسیبل لیوکوپینیا مونږ سره کاس کېدلی شي کوم زمونږ اساس چې لیکوسایټس کاونټ دی وایټ بلډ سیلز کاونټ دی په نورمال ډول چې دی مونږ سره د 4000 نه واله یا 4.5 نه واله تر 11,000 پورې په ملیریا مریض چې وګوري هغې ته چې ته کله سی بي سي وکړې د هغې ډبلیو بي سي مونږ سره د 4.5 نه کم ترومبوسایټوپینیا د هغې د پلیټلیټس کاونټ چې دی مونږ سره هغه به شوي د 1.5 لکو نه به کم وي مونږ سره بل هیمولیټیک انیمیا مونږ سره رامنځته کېدلی شي هیموګلوبین هپټوګلوبین او سیرم ال ډي ایچ چې دی مونږ سره چې کېږي په هیمولیټیک انیمیا کې انکریز کېږي ریټیکولوسایټس به مونږ سره چې دی موجود دي او انډایرکټ بیلوروبین دویم بلډ شوګر چې مونږ ورته کله وکړو هایپوګلایسیمیک به وي یوریا او کریټینین چې د کچې ایکای در سره موجود دی اکیوټ کډنی انجري سیرم کریټینین هم هغه وخت کوو چې کله ایکای موجود دی ای بي جیز هغه وخت مونږ کوو چې کله مونږ سره ریسپیریټري سیمپټم مونږ سره موجود دی اسیډوسس مونږ سره موجود یورین اری مونږ هغه وخت کوو چې کله هیموګلوبین یوریا مونږ سره موجود دی په انټراواسکولر هیمولیسس کې صحیح ده ډاکټر صاحب نو صحیح خبره شروع کیږي صحیح ده ګولډ سټانډرډ ټیسټ چې د موږ سره موست اکیوریټ صحیح ده موست اکیوریټ ټیسټ لپاره چې د موږ چیک کوو د دې لپاره موږ دا بیسټ انیشیل ټیسټ د موږ سره صحیح ده او بل موږ سره کنفرمیټری ټیسټ د موږ سره صحیح ده بیسټ انیشیل ان نو ډاکټر صاحب نو دا بیسټ انیشیل ټیسټ کې چې موږ سره دی د کې موږ سره یو ټیک بلډ سمیر دی موږ سره او بل تhin بلډ سمیر دی په یاد ولرئ ډاکټر صاحب د بیسټ انیشیل ټیسټ لپاره موږ ټیک بلډ سمیر کوو او کنفرمیټری لپاره تhin بلډ سمیر کوو په ضمن کې دغه دواړه چې کوم ټیسټونه دي موږ سره ټیک بلډ سمیر او تhin بلډ سمیر دا دواړه ټیسټونه چې دي موږ سره دې ته موږ وایو ګولډ سټانډرډ ټیسټ دا دواړه موږ سره چې دي ګولډ سټانډرډ ټیسټ دي موږ سره سمه ده ګولډ سټانډرډ په دې کې هاي سنسټیویټي چې د ټیک بلډ سمیر هاي سنسټیویټي لري صحیح ده ډیټیکټ د پریزنس اف پیراسایټس او تhin کوم بلډ سمیر چې دا موږ سره هغې سنسټیویټي کمه ده موږ سره او سپیسیفیسیټي زیاته ده مطلب سپیسیفیکلی ملیریا لپاره موږ سره کاس کېږي صحیح
کله چې تا ورته دا ټیک بلډ سمیر او تین بلډ سمیر وکړ بلډ سیمپل تا واغسته تا سره به بلډ څنګه ښکاري د مایکروسکوپ لاندې یا مثال کوم پروسیجر چې په هغې کې به تا سره یو ګرینیولز ښکاره شي هغې ته موږ ویو شکفنر ګرانیولز صحیح ده شکفنر ګرانیولز چې دی موږ سره دا چې دا فاین بریک ریډ ډاټس دي موږ سره په دې آر بي سي کې به دننه موږ سره چې وشي ډاټس به موږ سره رامنځته شي ډاټس نقطې به موږ سره ښکاري په دې آر بي سي کې صحیح ده ویت انفیکټډ پلازموډیم واکس ان اوویل په دې کې موږ سره کریسنټ ګرانولوسایټس موږ سره هم موجود دي صحیح ده بل موږ سره ریپډ انټیجن ټیسټ دی موږ سره صحیح ده په ریپډ انټیجن ټیسټ لپاره موږ څه شی کوو ډاکټر صاحبانو د ریپډ انټیجن ډاکټر صاحبانو به موږ سره ریپډ انټیجن ډیټیکټینګ ټیسټ دی دا کوم دې ته موږ ریپډ انټیجن مطلب دا دی چې دا ډیر کویک دی within a 15 to 30 minutes 15 نه تر 10 منټو پورې موږ سره ریزلټ راکړي په دې کې موږ چې کو ام پی آی سی ټي ټیسټ ورته لیکو او ورته ویو چې دا وکړه نو په دې کې دلته لیکلي مور ریپډ بټ لیس سنسټیو سنسټیویټي لږه کمه ده خو ډېر تیز دی موږ سره صحیح ده زری موږ سره چې کوي ډیټیټ کوي ورسېدې په دې باندې نو اډیشنل کنسیډریشن کې موږ چې کو پلازموډیم واکس او پلازموډیم موبایل لپاره موږ دا جی 6 پی ډي لیول موږ ګورو صحیح ده دا موږ سره ګلوکوز 6 فاسفیټیز ډیفیشنسي لیول موږ ګورو دا چې موږ سره کوم دې کې موږ سره هیمولیسیس رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو خلاصه یې درته صحیح ده پوهېږم ډایګنوز سره به لږ بور شوي یاستئ خو تر ټولو ضرور اول خو دا دی چې ملیریا ساین او سمټمز وګوره صحیح شو دویم کله چې په د علایم ته وکتل د هغې مطابق ته ورته څه وکړه کمپلیټ بلډ کاونټ ورته وکړه سی بي سي صحیح ده کمپلیټ بلډ کاونټ په کمپلیټ بلډ کاونټ کې به تا سره څه ښکاري هیموګلوبین اندازه به کمه شوي پلیټلیټس لیول به کم شوي او بل چې کوم سره دبلیو بي سي دی موږ سره هغه لیول به موږ سره کم شوي صحیح ده د دبلیو بي سي لیول به موږ سره کم شوي صحیح نو مطلب دا دی چې موږ سره لیکوپین به موږ سره موجود دی بل تر ټولو ضرور مونږ چې کوو ورته که چېرته ته فول کنفرمیټډ ټیسټ پسې ګولډ سټینډرډ پسې نو بیا تک بلډ سمیر ورته وکړه او تین بلډ سمیر ورته وکړه صحیح خو که چېرته ریپډ ټیسټ پسې ځي صحیح ده ریپډ انټیجن مونږ په کلینیک سیټ اپ کې چې د مونږ سره کوم پیډي کیسز یا ایمرجنسي خصوصا په هغې کې مونږ چې د ریپډ انټیجن ټیسټ کوو ډاکټر صاحب دا ټیسټ ریپډ انټیجن کوم ټیسټ چې دا ریپډ انټیجن ټیسټ مونږ ورته وکړو صحیح ده نو دا ریپډ انټیجن ټیسټ په دې کې مونږ ورته لیکو چې ام پی آی سی ټي ټیسټ وکړه تاسو به لیدلی وي په نسخه یې لیکلي ام پی ټیسټ صحیح ده دا ام پی ټیسټ مونږ چیک کوو ځکه چې دا موسټ ریپډ دی صحیح موسټ ریپډ دی نو ځکه مونږ ام پی ټیسټ ورته کوو ها ډاکټر صاحبانو علایم هم تا ولیدل پسې راتېر شه تشخیص هم تا وکړه خبره ټریټمنټ ته راغله چې ټریټمنټ کې به مونږ ورته څه شی ورکوو صحیح ده په ټریټمنټ کې تا ته وایي نن فالسیفارم ملیریا که چېرته مونږ سره ملیریا فالسیفارم نه وي یعنې مطلب پلازموډیم وایواکس ملیریا وي یا پلازموډیم اوویل ملیریا وي صحیح ده په دې وخت کې چې دی مونږ ورته کوم ټیسټونه ورته مونږ کوو صحیح مونږ ورته کوم ټیسټ کوو هغې دپاره تر ټولو ضرور دا ته وایي که چېرته پلازموډیم وایواکس او اوویل وي وداوټ کلوروکوین ریزسټنس په دې ځای کې کلوروکوین ریزسټنس مونږ سره موجود نه وي یعنې معنا دا ده چې دا خلک د ټولنه کې چې د کلوروکوین ته ریزسټنس موجود نه وي نو بیا مونږ ورته کوم ټریټمنټ ورکوو د هغې د ټریټمنټ نه طبعا چې نوم نه معلومېږي چې کله تا پلازموډیم وایواکس او پلازموډیم اوویل در سره ډیټیکټ شو په ټیسټونو باندې صحیح ده نو او هغه ایریا چې دا کلوروکوین ته ریزسټنس نو تا سره به فرست لاین ټریټمنټ اولنی چایس ډاکټر صاحبانو کله چې تاسو ام پی ټیسټ وکړه په هغې کې درته ولیکل چې تا سره څه دی دا مونږ سره پلازموډیم وایواکس یا اوویل ملیریا ده نو ته ورته اولنی دغه دا وکړه چې ته ورته ولیکه ټیبلټ کلوروکوین ورته ولیکه څومره ملي ګرامه 250 ملي ګرامه ورته ولیکه ټیبلټ کلوروکوین صحیح ده ټیبلټ کلوروکوین 250 ملي ګرامه او د کمپنۍ نومونو کې کوم یو راځي برینډ ریسوچین په نامه باندې راځي او نایویکوین پی نو دا د کلوروکوین 250 ملي ګرامه کې راځي استعمال باندې ځان پوه کې ډاکټر صاحب استعمال یې داسې دی تا ته وایي چې ډوزیج کې څنګه به ورکوي 1 ګرام معنا دا ده چې 4 ټابلیټس ځکه 250 ضرب 250 ضرب 250 ضرب 250 څلور ځلې چې ضرب کړي نو ضرب شول که نه 1 ګرام شو که نه نو تا ته څه وایي چې 1 ګرام 4 ټابلیټس چې دی راواله دا په لوډینګ ډوز کې ورکړه 4 ګولۍ به لوډینګ ډوز کې ورکړي فالوډ بای د دې نه وروسته بیا څه وکړي اوس مثال د خبرې سهار د 4 ګولۍ ورکړي چې لوډینګ ډوز شو که نه دا د بیا څه وایي فالوډ بای بیا د دې نه وروسته 500 ملي ګرامه نو 500 ملي ګرامه 2 ټابلیټ شو که نه 2 ګولۍ اټ 6 ساعت شپږ ساعته وروسته ورکړه همدارنګه همدغه 2 ګولۍ 40 ساعته وروسته ورکړه همدا 2 ګولۍ 28 ساعته وروسته ورکړه او یا په دغه بل ډوز کې هم ورکولی شي چې 15 ملي ګرامه راواله چې د 15 ملي ګرامه د 1 کیلو ګرام په سر باندې وزن به وګوري چې د مثال یو کس 80 کیلو دی که نه نو یو ګرام کیلو ګرام په ځای 15 ملي ګرام ورکړي نو 80 ضرب 15 کې چې څومره راغلی دا هم ته ورکولی شي په 3 ډیوایډډ ډوزز کې کلوروکوین په استعمال پوه شو ډاکټر صاحب کلوروکوین کله ورکوو را سره تکرار کړئ
کلوروکوین مونږ که چېرته ملیریا مونږ سره پلازموډیم وایواکسي یا پلازموډیم اوویل او دغه ایریا کلوروکوین ته ريزिस्टेंस نه وي نو مونږ څه ورکو کلوروکوین ټابلیټ ورکو 200 ملي ګرام ورکو د ریسوچین په نامه راځي او نایوکین په نامه باندې راځي چې کو لوډینګ ډوز کې ورکو حوال څلور ګولې ورته ورکو یعنی 1 ګرام بیا غي نو وروسته چې د مونږ 2 ګولې ورکو شپږ ساعته باندې ورکو 4 ساعته باندې ورکو او 8 ساعته باندې ورکو نو ان شاء الله چې د دې کوم ملیریا کوم ټیسټ دی ام پی دا به نیگیټیو دی او ملیریا به ختم شي کچیر دا غنه ورکې نو ته ټابلیټ هایدروکسی کلوروکوین هم ورکول شي دا هم په 200 ملي ګرام کې راځي د پلیکوینیل په نامه هم راځي د پلیکوین اچ په نامه باندې هم راځي د دې انیشیل ډوز دا دی چې 200 ملي ګرام دي نو بیا هم تاسو وایي چې 800 ملي ګرام ورکا دا هم څلور ټابلیټس ورکا فالوډ بای د دې نو وروسته نیم ډوز باندې ډیوایډ کړه 400 ملي ګرام یا 2 ګولې ورکا په شپږ ساعتو کې 8 ساعتو کې ورکا همدارنګه ډیوایډ کوه صحیح ده هو ما سیستم دی صحیح ده خو صرف ډوز کې فرق هغه 200 ملي ګرام دی دا 200 ملي ګرام دی صحیح ده خو ډاکټر سیوانو کلوروکوین چې د نسبتا د هایدروکسی کلوروکوین په نسبت سترونګ او ریسپانس خده خو کچیر د ته کلوروکوین نه ورکړي کلوروکوین مثال پیدا نشو او هایدروکسی کلوروکوین ته ورکو خو تاسو څه وي چې هایدروکسی کلوروکوین با پلازموډیم وایواکس او اوویل ځان ته نه ورکړي شرط دا دی چې ته به یو د دې لاندې دوا نه ورکړي چې هغه ته مونږ ټابلیټ پرایمکوین هم مونږ وي صحیح ده ټابلیټ پرایمکوین چې دی په 1.5 ملي ګرام کې راځي نو چې کله ته څلور ګولې ورکې نو څلور ضرب 1.5 چې کینو 2 ملي ګرام شو تاسو سره 10 ملي ګرام شو صحیح ده دا به یا په اوډي کې ورکې د ورځې به ورکې یو ځل او یا چې د بي ډي کې مونږ ورکو د ورځې 2 ګولې څوارلس ورځې د پاره مونږ ورکو صحیح ده په کوم نوم باندې راځي ټیفنوکوین په نوم باندې هم مونږ سره موجود دي ورسېدي د دې نو وروسته تاسو دویم سټپ کې وای اوس یو کس کې چې دی هغه ملیریا پلازموډیم وایواکس او اوویل چې دی هغه راوته دی چې د ام پی چې دا پوزټیو ده خو دا غي نو وروسته چې دی دې کس ته چې دی د دې سره خوا کې دغه کوم ایریا چې دا کوم ځکه چې د خلک دي دا مون سره کلوروکوین ته هم ريزिस्टेंस چې شته ريزिस्टेंस دی کلوروکوین نو تاسو څه وای ډاکټر صاحب چې کله تاسو سره پلازموډیم وایواکس یا پلازموډیم اوویل ام پی ټیسټ باندې ډیټیکټ شو او دا ایریا چې د تاسو سره کلوروکوین ته ريزिस्टेंस شو د دې کلوروکوین د ريزिस्टेंस لپاره موږ څه ورکو ټابلیټ ارټیمیټر موږ ورکو پلس لومفینټرین دا ګولې ورته موږ ورکو صحیح ده د دې کمپنۍ نومونه کې یا برند نیم کې موږ سره یو ټابلیټ ارټیم راځي بل موږ سره جنیم په نوم باندې راځي او بل ارسیوا په نوم باندې هم موږ سره راځي نو دې سټرینګ چې د کوم سټرینګ کې اویلیبل ده چون کې دا دوه ګولې دي دا وګورئ تاسو یو ارټیمیټر دی بل موږ سره لومفینټرین دی دا لومفینټرین او ارټیمیټر چې د موږ سره ارټیمیټر 60 ملي ګرام دی او لومفینټرین موږ سره 160 ملي ګرام بل چې د موږ سره نو بل ډاکټر سیوانو بده کې هم تلويخ پر 240 انچ راتلی شي او بل سټرینګ چې دی اتیا پر 380 سټرینګ کې هم راتلی شي معنا دا ده چې دا 60 انچ یا دا 40 انچ یا دا اتیا انچ دا چې د موږ سره په ارټیمیټر کې راځي او باقي 160 انچ 240 انچ او 380 چې د لاندې د سلیش لاندې چې لیکلي دا په لومفینټرین کې راځي ډاکټر سیوانو دا هغه وخت ورکو کله چې موږ سره پلازموډیم وایواکس او پلازموډیم اوویل ډیټیکټ شي په ملیریا کې خو هغه ایریا چې دا کلوروکوین ته ريزिस्टेंस نو به موږ ته دا ورکو البته مې درته بر ویلي که کلوروکوین ته ريزिस्टेंस نو ته چې دا ټابلیټ کلوروکوین ورکو صحیح ده او که چېرته ريزिस्टेंस وي ارټیمیټر ورکو ورته موږ او یا لومفینټرین نو کوم کمپنۍ نمونه چې د ټابلیټ جنیم کې هم راځي د ارټیمیټر او لومفینټرین دا ورته ولیکه ټابلیټ ارټیم کې هم راځي 40 پر 240 هم لیکل شي ټي ډي اس 3 ګولې بخوري 3 ورځې لپاره صحیح ده بل چې د مو سره ټابلیټ جنیم ټابلیټ ارټیم چې د 80 پر 480 کې به بیډي 2 ګولې به د ورځې ورته ورکړي صحیح ده او د همدې ارټیمیټر او لومفینټرین په ځای ورته ټابلیټ اټوکوینون او پرګونیل هم لیکل شي صحیح ده دا دوا خو تا ورکړه پلازموډیم وایواکس او اوویل لپاره صحیح ده یا تا پرایمکوین ورکړه ورته ټابلیټ 200 ملي ګرام صحیح ده یا کلوروکوین دی ورته ورکړه مثال او یا تا ورته ارټیمیټر دی ورته ورکړه او یا ورته مثال تا لومفینټرین ورکړه اوس د دې دواړو سره تا څه وایي ډاکټر صاحب پلس ون اف د فالوینګ نو د دې ترڅنګ ډاکټر صاحبانو پلس ون اف د فالوینګ ورکو فار ایگزامپل په مریض باندې چې د نور سیمټمز هم موجود دي نو ټابلیټ پرایمکوین لکه څنګه چې مخکې ویل ته ورکول شي ورته صحیح ده ټابلیټ پراسټامول ورته ورکه صحیح ده پیناډال کلپال یا دا ګولې ورکه چون کې په بدن باندې دردونه دي ته به هم لري اشتهام خراب ده استفراق او دا ورته کېږي نو ته ملټي ویټامین یا اپیټایزر هم ورکول شي لایسویټ کې مرضی لیډر پلیکس کې مرضی ټریزورکس کې مرضی ټرایمیتابول ورته ورکول شي 2 ټیبل سپون د ورځې 2 ټیم ورته ورکه صحیح ده ډاکټر صاحبانو درته شارټ کوم ډېر لنډ درته وایم ډېر لنډ ما ته وښه پلازموډیم وایواکس پلازموډیم اوویل
صحیح ده زمونږ او ستاسو په ایریا کې زیاتره چې کوم ټریټمنټ ورکول کیږي کوم ټریټمنټ په یاد ولرئ یا ورته مونږ کلوروکوین ورکو یا ورته خوا کې پرایماکوین ورسره ورکو صحیح شو کلوروکوین یا پرایماکوین کچیرته پرایماکوین ته ریزिस्टنس صحیح ده پرایماکوین نو بیا ورته زه چې ورکوم دا کوم چې مونږ سره ارټیمیسن بیسډ کمبینیشن تراپی ده لکه ارټیمیټر مې مخکې ویلي او ورسره خوا کې بل چې ویلي لومیفنټرین صحیح ده لومیفنټرین دا دواړه دوا چې دي مونږه دا دواړه ورته ورکو صحیح شارټ د یو خبرو کې دې نه وروسته بیا مونږ سره آیا کله چې مونږ سره فلسفام ملیریا ډیټیکټ شو مونږ سره فلسفام ملیریا کې مونږ چې ورکو ډاکټر صاحبانو فلسفام ملیریا کې کله چې مونږ سره فلسفام ملیریا موجوده خو ان کمپلیکیټډ په انسان باندې چې د هیمولیسیس ډیر زیات نو د انسان مغزو ته نه وتلی د انسان چې د بدن نور خراب کړي نو هیپاټوسپلینومیګالي دومره نه وشوي کډنی انجری نه ده شوی صحیح ده نو په دې وخت کې مونږ د ان کمپلیکیټډ فلسفام ملیریا ده نو د دې لپاره بیسټ تاسو چې دی ټابلیټ ارټیمیټر ورکا او لومیفنټرین صحیح ده ټابلیټ ارټیمیټر ورکو لومیفنټرین ورکو ډاکټر صاحبانو دلته یو خبره به یاد ولرئ ته به چې د هر ملیریا فلسفام ملیریا په تر باندې ټریټ کوي معنا دا ده ته به ورته ارټیمیټر او لومیفنټرین حتما ورکړي دا خبره ځان سره نوٹ کړه ډاکټر صاحب بیا یې وایم نوٹ کړئ ځان سره ټابلیټ ارټیمیټر مونږ ورکو پلس لومیفنټرین مونږ ورته ورکو تر هغه پورې تر څو تاسو سره چې د پلازموډیم وایواکس نو معلوم شوی یا اوویل درته منشن شوی نو کله تا چې ام پی ټیسټ وکړه ام پی ټیسټ او پاغي کې ورته ویل چې یاره پاراسایت شته ملاریا دی دا کس نو ته اول ټریټمنټ چې نور فردر ډیټیکشن نو شوی ته باید حتما ورته دا ټابلیټ ارټیمیټر یا لومیفنټرین ورکړي دې ته مونږ ارټیمیسن بیسډ کمبینیشن تراپی او ای سی ټي ورته مونږ یو سیده نو د دې کمپنی نمونه چې د ارټیم کې راځي جنیم کې راځي او ارسیوا کې راځي لکه څنګه چې مخکې ویل سټرینث مخکې ویل چې شل پر یو سلو شل څلوېښت پر 240 او اتیا پر 480 کمپنی نوم ویل چې ټابلیټ جنیم او ټابلیټ ارټیم دې کې هم راځي دا ورته ورکول شي او ورسره خوا کې چې د لاندې طریقه هم ورکول شي ان کمپلیکیټډ فالسیفام ملیریا بل پاندې ملیریا کې مخکې هم درته ویلي کچیرته مونږ سره مشکل دا چې په بدن باندې خو تمن چې ملاریا ده نو تبم پی راځي ځان دردم پی راځي اډوکو درد می یخنیم پی راځي سر دردم پی نو ته پیناډال ورته ورکه پیناډال ایکسترا ورکول شي پیناډال سیف ورکول شي لایسویډ د شته شربت ورکول شي کزړه خرابي هم ورکول شي که استفراغ کوي مونږ سره انټي وومیټینګ هم ورکول شي مثال د خبري انسیټ ټابلیټ هم ورکول شي انسیټ ستن ورکول شي دین وروسته ډاکټر صاحبانو بیا موږ سره کله کچیرته مثال اغاز ورته نشي ورکولای صحیح ده موجود نه مثال یو ځکه هغه موجود نه ده یا کس دې سره خنو شو ارټیمیسین کم بیسډ کمبینیشن تراپی چې موږ سوا یو ته موږ ارټیمیټر ویل او بل ته لومیفنټرین کدا موجود نه وته به دې په یو بل دوا ورکول شي چې هغه ته ارټیسونیټ ټابلیټ ارټیسونیټ پلس سلفاډوکسین پیرامیتامین صحیح ده دا هم ورکول شي ورته نو دې کې ډاکټر صاحب ټابلیټ ای اس معنا ارټیسونیټ مخفف دي او اس پی معنا سلفاډوکسین او دا بلی پیرامیتامین دا هر یو چې د دوړې کوي د دې برند نمونه چې د مو سره تولی کا چې ټابلیټ جنات اس پی یا سنډا ام پی ولیک صحیح ده په دې نمونه باندې راځي او لاندې د زونه منشن شوی دي چې ډی 1 باندې څومره ورکو په دې باندې څومره ورکو صحیح ده یا د دې په ځای ټابلیټ ډایهایډرو ارټیمیسین هم ورکول شي پلس پیپراکوین هم ورته ورکول شي نه خو بی ډي کې به ورکې د ورځې دوه ګولې ورته ورکو باقي ټابلیټ پاراسټامول هغه خبره ده چې ته مثال سیمپټومټیک ټریټمنټ کې سیرپ ملټي وټامین اپیټایزر ورکو ورته صحیح د ورځې دوه کاشو کچیرته په انسان باندې نازیا وومیټینګ موجود نو ته چې وکړه ټابلیټ ډومپیراډون ورته ورکړه ډومپیراډون کې چې د سره موټیلیم یا ډومیل په نوم باندې راځي درې ټیمه د ورځې ورکړه صحیح ده ډومپیراډون د چې لپاره د زړه بدوالي لپاره او د استفراغ لپاره مثال همدارنګه سیرپ ډومپیراډون ورکړه شربت هم ورکول شي هغه ګولې وي صحیح ها ډاکټر صاحبانو almost we are about to finish خو یو شی په یاد ولرئ the most important point at last Plasmodium falciparum is resistant to chloroquine and sulfadoxine pyrimethamine in most areas. څومره ضرور دا ته وایي چې Plasmodium falciparum چې د زیاتره areas چې دي هلته موږ resistance لري چې ته کلوروکوین ته او سلفاډوکسین پیرامیتامین نو معنا دا شوه چې ته د Plasmodium falciparum دپاره همیش دا پوینټ ځان سره زده کړئ ډاکټر صاحب Plasmodium falciparum مریض درته راغی ملیریا ډیټیکټ شوه اټومیټیک ورته ولیکه چې ټابلیټ ارټیمیسر پلس لومیفنټرین صحیح ده
دا دغه دوا ده صحیح ده. په دې کې ما ورته ویل چې شل پر 140 راځي، 40 پر 240 هم راځي او 80 پر 480 هم راځي. دا ګولۍ ورته ورکه صحیح ده. دې سره به الله پاک ښه کړي. باقي پیناډال هم ورته ورکه، که شربت ته ضرورت و دا هم ورته ورکه، که معدې نه خراب و دا هم ورکولی شي، خو اضافه پنډونه مللی کړي صحیح ده. تا ته وایي in falciparum malaria should not be treated with these older drugs. تا ته وایي چې فلسفام کومه ملیریا ده ګوره دا به د پخوانۍ دوا سره نه ورکوي صحیح ده. خو بیا درته څه شی ویلي بیا وایي چې ولا استاد مونږ مخکې ولې ویل دا مونږ ځکه ویلي که چېرته مونږ سره ریزسټنس موجود نو ریزسټنس زمونږ او ستاسو په علاقه کې نشته دی، اوسه پورې لا ریسرچ پې نه ده شوی، لا معلوم شوی نه دی. نو تا سره ښه خبر دا ده چې آرټیمیتر پلس لومفنټرین ورته صحیح. it was all about our malaria لګ اخره کې یو څه که سخته وه نو انشاءالله چې ډېر په ساده الفاظو کې مې ویل ځان سره یو ځل دوه ځل لیکچر وګورئ ټول به پوه شئ صحیح ده. ځان سره نوټس هم واخلئ. ډاکټر صاحب لکه څنګه د معمول په اساس مونږ کلینیکل ایگزامینیشن دلته ځکه پرېږدو چې تر څو مونږ ایکسپلینیشن کوو مونږ ویو چې په ډېرو شیانو باندې پوه شي. نو څنګه چې دا ما ورته وویل دا وایټل ساینس دی، پی آر پلس ریټ وګوره صحیح ده، بی پی وګوره په ملیریا کې ایگزامینیشن لپاره، ټمپریچر وګوره چې فیور مې ورخو نشته، ریسپیریټری ریټ وګوره او بل چې د مونږ سره اکسیجن سچوریشن وګوره. تر ټولو ضرور دا ساین او سیمټمز یا دا وایټلز چې دی د دې کتل ولې ضرور دي؟ د دې کتل مونږ سره ځکه ضرور دي چې دا که چېرته مثال یو مریض کمپلیکیشن ته تللی، چېرته تللی یو مریض چې دی کمپلیکیشن ته مونږ سره تللی، فار ایگزامپل اکسیجن سچوریشن مونږ سره کله مور ضرور دی، ریسپیریټری اسیډوسس ته مریض تللی، ریسپیریټری ریټ یې مونږ ګورو، ټمپریچر مونږ ګورو صحیح ده. یا یو کس چې د شاک ته تللی مخکې مونږ ویل چې په ریسپیریټری فیلر مونږ سره یا کارډیک فیلر مونږ سره هم کاس کولی شي. همدارنګه ته ورته چې وکړه کلینیکل ایگزامینیشن هم وکړه. ایگزامینیشن کې چې کوم فایندنګ فار ایگزامپل دې ځای کې ولیکه چې سپلینومیګالي موجوده ده، دلته ولیکه چې هیپاټوسپلینومیګالي موجوده ده. باقي دې ځایونو کې چې مثال کوم نور ریلیټډ فردر کوم سویلنګز وغیره څه ساین او سیمټمز راغلي هغه هم ته په کلینیکل ایگزامینیشن کې منشن کولی شي صحیح ده ډاکټر صاحبانو. په ټریټمنټ کې چې دی جنرال یو څو خبرې کوو شارټ کویک سمري په یو منټ کې راټولو. اول ملاریا کې چې دی ساین او سیمټمز انتقالي چې د وجې کېږي انوفیلس ماسکیټو د وجې ما سره وایي الایم چې دی مونږ سره های ګریډ فیور به تیزه تبه به چلز به پې یخني به خوله به پې راځي، ځان درد به هیډیک به سر درد به دا شیان به سیده ټیکي کارډ یو دا هم راتلی شي. بیا وروسته مونږ 15 سپیشیز ویلې پلازموډیم وایواکس اوویل او ورسره خوا کې فلسفام او بل مونږ سره کومې وه پلازموډیم ملیریا مونږ ویلې صحیح ده. دا مونږ ویلې د ساین او سیمټمز خبره مونږ وکړه. بیا چې د مونږ فیور سپایکس ویلې ارګان سپیسیفیک سیمټمز کې مونږ سره بلډ کې ترومبوسایټوپینیا هیمولیټیک انیمیا کاس کوي، په جی آی ټي کې مونږ سره نازیا وومیټینګ کاس کوي، مسکولوسکیلټل سیستم کې مونږ سره چې د مایالجیا مزلونو درد، ارترالجیا د بندونو درد او د ملا درد، په لیور کې چې د مونږ سره مایل هیپاټومیګالي کېږي لیور مونږ سره پړسېدلی شي، په سینس کې مونږ سره چې د هلوسینیشن کنفیوژن انسان چې د کنفیوز یا انکانشیس لیول ته هم تللی شي او سیزرز پې هم راتللی شي صحیح ده. بیا همدارنګه کلاسیفیکیشن مونږ ویلې. دې نه وروسته بیا مونږ لیبارټري فایندنګ کې مونږ دا ویل چې مونږ سره هیموګلوبین لیول کمیږي صحیح ده او هایپوګلیسیمیا ته انسان تللی شي، اسیډوسس مونږ سره کېدلی شي، کډني انجري مونږ سره کېدلی شي او بل چې دی مونږ سره هایپر بیلوربینیمیا هم مونږ سره کېدلی شي. ډایګنوسس دپاره ما درته ویل زمونږ او ستاسو په کلینیکل سیټ اپ کې په یاد ولرئ ډاکټر صاحبانو سی بي سي ورته کوو، په هغې کې به تا سره ډبلیو بي سي کموي، پلیټلیټ به کمي، هیموګلوبین به موجود، بلډ شوګر هم ورته کولی شو خو ضرور نه دی هغه په کمپلیکیشن کې کوو. تر ټولو ضرور بلډ کاونټ شو، کمپلیټ بلډ کاونټ سی بي سي او ټیکس بلډ سمیر ګولډ سټانډرډ شو او کنه کویک ریزلټ غواړي نو ریپډ انټیجن ټیسټ ورته وکړه ام پی آی سی ټي په نوم، بس ام پی آی سی ټي ورته وکړه دا سره ملیریا معلومي. ټریټمنټ کې خبره وکړه چې ټریټمنټ دپاره چې کوم نن فلسفام ملیریا ده لکه پلازموډیم وایواکس شو یا پلازموډیم ویل شو یا ملیریا شو خپله که چېرته کلوروکوین ریزسټنس موجود نه و خو ټیبلېټ کلوروکوین ورکړه 2.5 ملي ګرامه استعمال لاندې شته. که چېرته مونږ سره ریزسټنس موجود نو ټیبلېټ آرټیمیتر او لوموفنټرین ورته ورکړه، څومره اسان صحیح ده. باقي پرسټمول او دا نور شیان ورسره ورکړه. که چېرته مونږ سره انکمپلیکیټډ فالسیفام ملیریا او کمپلیکیشن موجود نو ټیبلېټ آرټیمیتر او لوموفنټرین فرست لاین ټریټمنټ د دې کمپنۍ نومونه ټیبلېټ جنیم مونږ ویل او ټیبلېټ آرټیم مونږ ویل صحیح ده. دا هم ته ورکولی شي. باقي دې نه وروسته دا لاندې دغه ډرګز هم ورکولی شي خو دا کنټرینډیکیټډ صحیح په دې باندې ورسېدی او کله چې کمپلیکیشن رامنځته شو همدغه ټریټمنټ چې دی مونږ په انجکټیبل فارم کې ورکوو صحیح ده او هغه کوم کمپلیکیشن چې موجوده ده هماغې مطابق ورته مونږ فردر ټریټمنټ ورته ورکوو. اټ واز آل اباؤټ ملیریا. الله حافظ او تر بل لیکچره پورې الله مل شه. ښه وختونه.